د نړۍ په سطحه د زندانیانو کچه. تېره ورځ مې اخبار کاته، یو تعداد کسان مې ولیدل چې په کابل کې او یو تعداد نورو ولایتونو کې مظاهرې کړې وې. وروسته د هغې په نړیوالو مطبوعاتو کې د مختلفو ملکونو څخه نارې پورته شولې چې کومې ښځې چې په کابل کې د دولت لخوا نیول شوي دي او یا په نورو ځایونو کې نیول کېږي، هغه باید هر څومره ژر چې وي باید ازاده شي. نو ما غوښتل د تاسو څخه د نورو ملکونو د زندانونو او د زندانیانو یوه احصایه درته وښیم چې په نورو دنیا کې څومره زندانونه وجود لري، څومره زندانیان دي، څومره فیصدي یې نارینه دي او څومره یې ښځینه دي. علاوه د دې زه غواړم تاسو ته د نړۍ په مختلفو برخو کې د زنداني کېدو عوامل په ګوته کړم او د هغو نه ټولو نه یوه ښه نمونه یې د امریکا د متحده ایالاتو ده، ځکه چې په دې هېواد کې ډېر کسان هم په زندانونو کې دي او هم په کافي اندازه باندې ارقام شتون لري. که چیرې تاسو دې ګراف ته وګورئ، په دې کې څو مختلف رنګونه لیدلی شئ. یو سټیټ پریزن دی. په سټیټ پریزن کې یا د ایالتونو په سطحه باندې چې کوم کسان په زندان کې دي، تقریبا 1.2 میلیونه کسان په ایالتي زندانونو کې دي. دلایل یې پابلیک آرډر دی یا د عامه امنیت ته ستونزې جوړولې، مواد مخدر دي او د کورني ستونزې مثلا غلې او داسې شیان دي، او بل وایلنټ یا هغه شیان چې د خشونت عامل کېږي، مثلا په چاقو باندې یو څوک ویل کېږي یا په ټوپک باندې، دا ټول د سټیټ مربوط کېږي. تقریبا 1.2 نه تقریبا 1.3 میلیونه خلک وښیه. دا د امریکا په مختلفو ایالتونو کې دا زندانیان دي. که چیرې د هغو نه موږ په محلي سطحه باندې وښیو، مثلا د افغانستان مشابه لیول یې چې د هغه د ولسوالۍ دی، که چیرې په هغو سطحه باندې وګورو، 6,31,000 کسان محلي زندانونو کې دي چې د هغو څخه یې 1,61,000 جرم پې ثابت شوی دی او 4,70,000 کسانو باندې تر اوسه جرم هم نه دی ثابت شوی. تقریبا 2,26,000 کسان په فدرالي پریزنز کې دي یا په فدرالي جیلونو کې چې هغه د امریکا د دولت ډېر سخت زندانونه دي او په هغو کې یو تعداد خاص او د لوړو جرمو کسان کې ساتل کېږي. که چیرې د نور هم تجزیه کړو، تقریبا 44,000 د دې څخه ځوانان دي او د دوی څخه 42,000 مهاجرین دي یا د مهاجرو په کمپو کې ساتل کېږي. دا په عموم شکل تاسو ته ښایي چې د دنیا په هره برخه کې مجرمین پیدا کېږي. مجرمین د دولت لخوا باید کنټرول شي او هغه نیول کېږي، زندانونو ته لیږل کېږي تر څو عامه نظم خراب نه کړي، ټولنې ته او د عامه امنیت د اختلال سبب نشي. په هر هېواد کې دا کار کېږي. راشئ اوس د دنیا په سطحه باندې تقریبا د 200 نه ډېر ملکونه زه تاسو ته وښیم چې په کوم ملک کې څومره کسان زندانیان دي. که چیرې تاسو د جدول کې وګورئ، د ما څخه دلته 224 هېوادونه دي، 224 هېوادونه په مجموعي شکل باندې د دنیا د مختلفو برخو نه، او د زندانیانو تعداد که چیرې موږ وګورو د دنیا په سطحه باندې تر ټولو ډېر زندانیان په امریکا کې دي چې 2 میلیونه کسان په زندانونو کې دي. په دوهم لیول کې چین دی، برازیل دی، هند دی، روسیه ده، تایلند ده، ترکیه ده، اندونیزیا ده، مکسیکو، فیلیپین، ایران، جنوبي افریقا او همداسې ټیټ پسرچي ته مختلفو هېوادونو پورې. او تر ټولو کم زندانیان چې دي هغه د سن مارینو په نامه باندې د یوه اروپایي جزیره چې تنها 2 نفر کې زندانیان دي. اوس به راشو نور به هم تجزیه کړو د منطقې په حساب باندې یا د براعظم په سطحه باندې. موږ 15 براعظمونه لرو. را به شو دا به چک کړو. په اول قدم کې به موږ اوشیانه، نوی زیلاند او استرالیا پکې شامل دي. موږ به وګورو چې په هغو منطقه کې په کومو ځایو کې څومره کسان زندانیان دي. استرالیا تر ټولو لویه ساحه ده، 41,000 کسان کې زندانیان دي. په نوی زیلاند کې 9,490. نوی زیلاند د دنیا په سطحه باندې تیر کال
د نړۍ په سطحه باندې بهترین هیواد و د ژوند کړلو دپاره، مګر باوجود د دې هم په هغه ځای کې تقریبا 9499 کسان یې زندانیان وو. پاپا نیو ګیني په دو کې ډېر جنګونه دي، د نور وړې وړې جزیرې دي او اکثریت وخت ستونزې کې پیدا کېږي. ډېر د اصلي ځایونه چې دي چې د نړۍ په سیاست کې ګوتې وهي هغه استرالیا او نوی زیلاند دي. راوشو دا به بیا هم چک کړو او د دې نه وراخته اروپا به وګورو. اروپا د غونډې دنیا په امورو کې ګوتې وهي، په هر ځای کې چې کوم شی کېږي د حقوق بشر چیغې او د هغې اړوند غږونه د دې هېوادونو څخه راوځي. روسیه، ټوله روسیه اروپا مربوط نه ده، تنها یو قسمت د روسیې د اروپایي اتحادیې څخه دی. په هغو کې 4,99,000 کسان په زندانونو کې دي. په انګلستان کې 78,000 کسان، په پولند کې 88,000، په فرانسه کې 62,000 او په مختلفو هېوادونو کې نور که چېرې تاسو ووینئ ډېر کسان د اروپا په زندانونو کې هم دي. را به شو دا به تجزیه کړو په لږ لوړه کچه. موږ که چېرې آسیا ته راشو، په آسیا کې موږ چین د نړۍ په سطحه دوهم هېواد دی چې ډېر زندانیان لري. د آسیا په سطحه اول هېواد کې وروسته د هغې هند دی، تایلند دی، ترکیه ده. را به شو موږ به افغانستان وګورو چې افغانستان کوم لیول کې قرار لري. د افغانستان زندانیان د نورو هېوادونو په کچه ډېر کم دي. البته د مخکني دولت کومه احصایه چې ورکړل شوې ده د هغو مطابق نو افغانستان که چېرې موږ وګورو ډېر زره زندانیان په هغه وخت کې دوی ثبت کړي وو چې د هغو څخه تنها 78% یې محلي کسان وو. نو د افغانستان زندانیان د نورو هېوادونو په پرتله باندې کم نه دي. ډېر خلک وو چې په زندانونو کې وو او په مختلفو دلایلو باندې نیول شوي وو. اکثریت یې د جنګ څخه او ځینې یې د غلطو استخباراتي معلوماتو په خاطر باندې نیول شوي وو. د نورو هېوادونو په شان باندې په افغانستان کې هم د عامه نظم د اخلال په خاطر باندې یو تعداد کسان نارینه او ښځینه په زندانونو کې وو. را به شو اوس به د امریکا براعظم وګورو چې د امریکا په براعظم کې کوم هېوادونه څومره زندانونه لري. که د امریکا براعظم وګورو په هغو کې د امریکې متحده ایالات دي چې 2 میلیونه کسان په زندانونو کې لري. برازیل دی، مکسیکو ده، ارجنټین دی او پسې تر ټولو مهمه یې د امریکا او کاناډا دي چې د نړۍ په سیاست کې ګوتې وهي. په کاناډا کې 38,000 کسان په زندانونو کې اوسېږي. د دې په خاطر باندې چې موږ وکړلی شو دا ووینو نو دا به فریز کړو. اوکې ښه، دا اوس زه تاسو ته د هر یو یې وغواړم چې معرفي کړم. مثلا که چېرې موږ په امریکا کې 2 میلیونه کسان دي، په 2 میلیونه کسانو کې 90% د دوی نارینه دي، 9.8% د دوی ښځینه دي د دغو 2 میلیونو. نو راشئ اوس یې فیصدي که چېرې وباسو، فیصدي که وباسو د دوی څخه تقریبا 2 لکه تنها ښځې دي چې د امریکا په زندانونو کې اوسېږي. را به شو کاناډا ته. که چېرې کاناډا موږ وګورو په 38,000 نفرو کې 2,159 ښځینه په زندانونو کې دي. عوامل یې ما مخکې درته معرفي کړل چې په هر ملک کې یو تعداد عوامل وي چې هغه جرمي اړخ لري او د هغو که څوک سرغړونه ترې کوه د دولت څخه نیول کېږي او زندانونو ته به ځي. را به شو په اروپا کې زه غواړم تاسو ته همدغه فیصدۍ در وښیم چې په هر اروپایي ملک کې څومره کسان په خاصه توګه څومره ښځې په زندانونو کې دي. د هغو جملې څخه چې ډېر مهم دی او د نړۍ په سیاست کې خبرې کوي، فرانسه هر وخت د حقوق بشر چیغې وهي. په فرانسه کې 2,068 ښځې په زندانونو کې دي، په مختلفو دلایلو نیول شوي دي.
جرمني مې په اخبار کې ولیده چې د افغانستان په دولت یې غږ کړی و چې هر څو زر باید د ښځې چې نیول شوي دي دا باید خلاصې شي او زندانونو کې باید نورې ونه اوسي. 50,000 غونډ زندانیان دي او د هغې څخه 3,225 ښځې دي چې په زندانونو کې اوسي. ایټالیا او فکر کوم د انګلستان، فرانسه او ایټالیا دغه مهم ملکونه دي چې د نړۍ په سیاست کې هر وخت ګوتې وهي او هر وخت غږیږي. نو د پریزنټیشن مې دو خاطر تاسو ته وړاندې کړ چې په ټولنه کې یو تعداد کسان ډیر زر د حاکم دولت چې هر دولت وي، که مخکنی دولت وي که اوسنی وي، ډیر زر احتجاج کوي، ډیر زر د دولت په مخالفت کې ودرېږي. نو ځکه زه فکر کوم که چیرې موږ د ارقامو له اړخه وګورو، نوره نړۍ مطالعه کړو، ضرور ده چې هر وخت موږ شیان کاپي نه کړو. په مطلق شکل باندې په یو ټولنه کې ټول شیان مثبت نشي واقع کېدلی. هر وخت به ځینې کمی او کاستۍ وي، هر وخت به ځینې ستونزې په ټولنه کې وجود لري، مګر د ستونزو دپاره حل شته دی. د ستونزو د حل لپاره باید ټول یو ځای کار وکړي، ستونزې مشخصې شي، د ستونزو د حل لارې باید پیدا شي او د هغه دپاره مشخص کارونه وشي. په غیر د هغه کې په ټولنه کې ستونزې هره ورځ امکان لري چې ډېرې شي او د ټولنې د خرابېدو لامل شي.